د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان له محمد نبي سره د بنګلادیش په ټیسټ لوبه کې څه وکړل چې محمد نبي ورته دومره زیات خوشحاله شو. رزو معلوماتو ته خو که هر چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړئ. کله چې افغان لوبډلې د ځوان لوبډلمشر په شتون کې تاریخي ټیسټ لوبه وګټله نو راشد خان او محمد نبي د خوښۍ مسکا وکړه، یو بل ته غاړه په غاړه شول. دا دوه لوبغاړي ځواکمنه ملګرتیا لري او خورا سترې وړتیاوې هم لري. د نړۍ یو لیګ ترې هم نه دی پاتې او په لیګونو کې د اخیستلو دلیل هم لوړ لیاقت دی. راشد خان چې تر دې دمه لا د کرکټ په عمر کې 21 کلن نه دی نو د لومړي ځل لپاره یې په ټیسټ لوبه کې ذمهواره لوبډلمشري وکړه. هغه ټول لوبغاړي په خورا اتفاق ولوبول او دا حالت یې له لاسته راوړنو خالي هم نه و. هسې هم نړیوال مبصرین د افغانستان نوم زمزمه کوي او په ستاینو یې نه مړیږي او حال دا چې بنګلادیش د کرکټ بورډ مشر نظام الاسلام د لوبې له بریا څو ساعته وړاندې افغان لوبډلې ته د غوره لوبې ایوارډ منلی و. په ټوله معنا افغان لوبغاړو بثبات او کنټرول لوبه وکړه. له توپ وهنې نیولې تر توپ اچونې په لوبه پوره واک و او همدا علت و چې بسارې بریا یې هم د ستر ملت ته ډله کړه. محمد نبي اساخیل له ټیسټ لوبو استعفا وکړه او دا یې وروستۍ ټیسټ لوبه وه. راشد خان نبي په اړه داسې ویل: محمد نبي اساخیل له ما سره تر نورو سپینرانو ښه ملګرتیا وکړه. هغه زه ډاډه کړم په ټیسټ یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو کې زما پوره ملاتړی دی او ماته یې مورال کړی دی. راشد خان له محمد نبي مننه وکړه او هغه خدمات یې د کرکټ په برخه کې د هیواد لپاره نه هېرېدونکي وبلل. ګوګلي ماسټر ویل زه خپلې لوبې غوره لوبغاړي ایوارډ محمد نبي ته ډالۍ کوم. راشد خان د محمد نبي د لوبو سربیره د اصغر افغان ابراهیم زادران کیس احمد او زهیر خان لوبه هم خورا مثبته وګڼله او د افغانستان لپاره د ویاړ یوه ډکه بریا یاد کړه. افغان ځوان لوبډلمشر په خپلو خبرو کې ویلي و چې موږ د دې لوبې لپاره سخت چمتووالی نیولی و. له دې وړاندې موږ دوبۍ په خورا ګرمه هوا کې تمرینات وکړل. هلته هوا 40 درجې ګرمه وه نو چې بنګلادیش ته راغلو بیا د هوا کې راته لوبه اسانه وه. د نړۍ غوره بنګلادیشي لونډر او بنګلادیش اوسنی لوبډلمشر شکیب الحسن ویلي چې په رښتیا هم افغان زمریانو ښه بالینګ وکړ. افغانانو موږ ته تر وروستیو پورې تر فشار لاندې راوستو او لوبو کې ریټ یا نمرې هم ښه جوړ شوی دی.